فاطمیون د ارګ تر څنډو چاود څنګه جوړ کړ؟ افغانستان کې سیاسي ملاتړ څوک دی او د دې وحشي ډلې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ ولسمشر غني باید څه وکړي؟ په دې اړه استاد یون مهم حقیقتونه رسوا کړي. نو په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کیدای شي یو شمېر هیوادوالو ته لا تر دې دمه د فاطمیونو ریښه او انګیزه پوره معلومه نه وي، نو ځکه غواړم دلته یو څو لنډې څرګندونې وکړم. د پنځېده انګیزه د ایران د سپای پاسداران ډله تر ایرانه بهر د پوځي فعالینو لپاره د سپای قدس په نامه یوه پوځي او تروریستي ډله لري. دا ډله په لبنان، یمن، عراق، سوریې او یو شمېر نورو عربي هیوادونو کې فعالیت لري. قاسم سلیماني د دې ډلې مشر و. دا پوځي ډله بیا د مدافعین حرم او دفاع حرم الاهل بیت په نوم نورې ډلې لري چې یوه ډله یې همدا فاطمیون یا لښکر فاطمیون ده. د جوړېدو نیټه د فاطمیون لښکر د 1490 او 1492 لمریز کلونو په بهیر د همدې قاسم سلیماني لخوا جوړه شوه. لومړنی مشر یې علي رضا توسلي و چې پر ابو حامد هم مشهور و. نوموړی بیا پر 1493 کال کې ووژل شو. د جلب او جذب سرچینې د فاطمیونو لښکر اکثره غړي هغه افغان شیعهګان دي چې په ایران کې اوسي، خو له کابل، بلخ، بامیان او ځینو نورو شیعه میشتو سیمو څخه هم ورته دلته د ایران پلوه سیاسي ډلو په وسیله افراد ورجذبېږي. امتیازات د دې ډلو غړو ته د ایران حکومت لخوا ایرانی تذکره، اقامه، میاشتنی معاش او تقاعد ورکول کیږي. د وژل شوو کسانو د تدفین مراسم او د کورنیو د غړو پالنه او ځینې نور سهولتونه هم په دې امتیازاتو کې شامل دي. د فعالیت ساحه د دې ډلې عسکر په عراق، یمن، سوریې، لبنان او ځینو نورو عربي هیوادونو کې جنګېدلي، خو افغانستان کې هم د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې ده. خو په تیرو شپږو کلونو کې د جګړې زیات تمرکز په سوریه کې د حکومت مخالفو ځواکونو پر ضد پر جګړه راټول و. شمېر یې دا یوه لویه عسکري لیوا ده چې ثابت تشکیل یې 18,000 پوځیان دي، خو ویل کېږي چې 30,000 کسانو ته یې هم شمېر پورته شوی او که ټول کاریدونکي او کارول شوي اشخاص یې محاسبه شي نو شمېر یې تر 50,000 کسانو هم اوړي، چې له دې جملې څخه یې په سوریه کې تر 10,000 تنو زیات وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان شوي دي، یعنی کلني تلفات یې څه کم 2,000 تنو ته رسیږي. لګښت یې د دې لښکر د هر غړي میاشتنی معاش تر 2.5 میلیونه تومنه زیات دی، یعنی د 650 امریکایي ډالرو معادل. د دې لیوا د فعالو عسکرو مجموعي کلنی لګښت تر 2 میلیارډو ډالرو زیات دی، یعنی زموږ د کورنۍ چارو وزارت تر ټول کلني لګښت هم 100 ځله زیات دی. اوس راځو دې ته چې دا لښکر افغانستان کې څه کوي او څه به کاندي او هیواد ته به یې خطر کومې کچې ته وي. پوځي خطر دا لښکر همدا اوس په میدان وردګو او نورو سیمو کې عملاً له یو شمېر ځایي خلکو، کوچیانو او حکومتي عسکرو سره پر جګړه بوخت دي. حکومت یې لا تر دې دمه په مهار او بې وسلې کولو کې پاتې راغلی او دا ډله لا حکومت او ورک ته اخطارونه رالیږي. د فاطمیونو سیاسي ملاتړي افغانستان کې د فاطمیونو خطر ځکه زیات انګیرل کیږي چې د حکومت په داخل کې له سیاسي، قومي، مذهبي او وان پوځي ملاتړه برخمن دي. دې ډلې دلته د سیمهییز حکومت، پولیسو او پاڅونوالو په توګه له حکومته د رسمي یونیفورم، لباس او وسلې جواز ترلاسه کړی. له معاشه هم برخمن دي او وان له عدلي او قضایي ارګانونو د معافیت وس او وسایل هم لري. سرور دانش د جمهور رئیس دویم مرستیال او اوسنی امنیتي سلاکار یا محقق په ښکاره ډول د دې ډلې ملاتړی دی. یوازې توپیر په دې کې دی چې دوی علیپور او نور وسلوال جګړه مار د فاطمیونو په نوم نه یادوي، نوره محتوا خو هماغه ده. نه یوازې یاد کسان بلکې د خلیلي او محقق په مشرۍ د وحدت دواړه ډلې د هغوی اړوند حکومتي منصوبین په پارلمان کې ناست، د غزني 11 ناقانونه وکیلان او نور اکثریت هزاره وکیلان په مستقیم او نامستقیم ډول د فاطمیونو د لښکر ملاتړي دي. څرنګه چې محقق او دانش دواړه په ارګ کې د امنیت شورا په غونډو کې حضور لري، نو ځکه خو ویلی شو چې فاطمیون اوس عملاً ارګ ته داخل شوي او یا لږ تر لږه د ارګ څنډو ته رسېدلي دي. راتلونکی پلان او ګواښ ښاغلی غني فکر کوي چې هزاره توکمونو مشرانو ته د زیاتو دولتي امتیازاتو او د هغوی د همدې ملیشه‌یي او قومي ځواک په وسیله به پر طالبانو او امریکایانو فشار راوړي چې ګڼي غني د خپل واک د تداوم لپاره نور بدیلونه هم لري. خو د دې سره لا هم تر دې دمه د دې جنګېدلې ډلې پر سیاسي مهارتونو او چلونو خلاص نه دی.
دا ډله د امتیاز لپاره هرې بې شرمۍ ته تیاره ده چې وخت یې راشي د نوک پر ځای سوک منډي. له ایران سره ځان ته لاره لري، له امریکایي سره ځان ته محقق پر خپل او د دانش پر امتیازو سربیره د کورنیو چارو، دفاع، مالیې وزارتونو ترڅنګ په نورو وزارتونو کې هم یو معین او ځینو کې مهم ریاستونه غواړي. دا به هم خوندي کړي په پوځي تشکیلاتو کې به د قومي مشارکت له امله همدا ملیشې هم ځای پر ځای کړي او بیا کله چې پر غني فشار زیات شو نو له خوږې ګوتې به یې ونیسي او نور امتیاز به هم ترې واخلي. او که د غني د ګوښه کېدو حالت محسوس شو، هغه به د فاشیست په نوم پر سپین میدان یوازې پرېږدي او دوی به په حکومت کې او له حکومت څخه بهر د یو قوت په توګه پاتې شي. بیا به دنیا طالب او یا کوم قوت سره د آینده حکومت په باب د یو جهت په توګه مطرح وي. داسې احتمال هم شته چې د ایران لخوا په قصدي ډول د داعش په نامه د تیر په څیر د شیعهګانو پر څو مرکزونو بریدونه وشي او غني دې ته اړ کړي چې د هغو سیمو د ساتنې لپاره د پخوا په څیر سیمه ییزې شیعه ملیشې منظورې کړي او همدا د فاطمیینو ملیشې به بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په اصطلاح حکومت سره د سیمه ییز امنیت په تامین کې مرسته وکړي. حل لاره هم شته که نشته؟ حل لاره شته، اوس هم لا ناوخته نه دی. غني او په حکومت کې د هغه اړوند برخه دي د فاطمیینو د ملیشو چې اوس یې د شجاعي علیپور او نورو په وجود کې تصویر ښکاره کیږي پر وړاندې غوڅ اقدام وکړي، بې وسلې دې کړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. محقق او نور تنظیمي جګړه ماران دې بیرته پر کور کېنوي. د هزاره قوم د راضي کولو ټول مسؤلیت د همدې بې رایو معاونیت په امتیاز سرور دانش ته وسپاري. د طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې مسیر ته ورسوي. پر هیات دې له سره غور وکړي. د دوستم جنبش، نظار شورا او وحدت ډلې پر ملیشو دې ډډه نه لګوي. د مسعود شناسایی او مزاري شناسایی شعارونه چې اصلا د فساد، لوټ او بربادي محتوا ګڼل کیږي، دا ټول دې یوې خواته پرېږدي. د افغانیت او اسلامیت لار دې خلاصه کړي. پوځ دې ژر تر ژره له تنظیمي میکروبونو پاک کړي. که داسې نه وي نو دې خپله د فاطمیینو د لښکر یو وسلې پالونکی او زمینه برابرونکی ګڼل کېږي او ملت ته د زیان تر څنګ به یې ده ته هم زیان ورسیږي. خبره به د ډاکټر نجیب برخلیک ته ورته یو حالت ته ورسیږي. په همدې حال ملي امنیت شورا وایي د بهسودو پیښې د ارزونې لپاره یو پلاوی لیږلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت شورا سیمه ییزو ارګانونو او ملي امنیت ادارو یو ګډ پلاوي د بهسودو لومړۍ حصې ولسوالۍ ته تللي او په دغه ولسوالۍ کې وروستۍ رامنځته شوې پیښه په هر اړخیزه توګه ارزوي. په دغه ولسوالۍ کې د علیپور غیر مسؤلو او ناقانونه وسلوالو د افغان حکومت پر پوځ برید کړی دی چې له امله یې اوږده نښته رامنځته شوې او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.